طالبانو اوربند ته نه بلکې اورکم ته غاړه ایښودلې ده. د چې څنګه تازه طالبانو څه ویلي دي په دې ویډیو کې وګورئ. یو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. سره له دې چې په هیواد کې د جګړې ډګر ورځ تر بلې ګرمیږي، وسلوالو طالبانو د دې پر ځای چې اوربند کړی وای اورکم ته یې علاقه ښودلې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان ملا نعیم په خپله یو تازه مرکه کې ویلي دي دوی امریکا ته د اورکم طرحه سپارلې ده. د هغه په خبره دغه طرحه یې څو موده وړاندې امریکایانو ته سپارلې ده چې له مخې به یې دواړه لوري عملیات کموي او د جګړې په کچه به کموالی راځي. د نوموړي د خبرو له مخې د دغې طرحې له مخې به د جګړې شدت کمیږي، خو په بشپړ ډول به جګړه ونه درېږي او د امنیتي ځواکونو پر ضد به یې عملیات دوام ولري. هغه دا نه دی ویلي چې دغه طرحه به د امریکا لخوا ومنل شي او که نه، خو تر ټولو بده دا ده چې جګړه یې له افغان حکومت سره ده او د اورکم طرحه یې امریکا ته سپارلې ده. بلخوا د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو هم ویلي چې دوی د اورکم یوه طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دوحه کې له زلمي خلیلزاد سره هم خبرې ورباندې شوې دي، خو تر دې دمه پرېکړې ته نه دي رسېدلي. هغه وایي له اورکم یې موخه دا ده چې د سولې لپاره مناسبه فضا رامنځته کړی شي او دواړه لوري یو څه ناسه انعطاف وښایي. تر دې وړاندې هم امریکا ویلي و چې له طالبانو سره د یو نوي ورځني اورکم یا اوربند په رامنځته کېدو خبرې روانې دي، خو د رد او تایید په اړه یې څه نه ویلي. که څه هم طالبانو د امریکا د سولې طرحه تر ارزونې وروسته بیرته ورولېږله او خپل پیشنهادي طرحې هم ورسره ضمیمه کړه، خو افغان حکومت تر اوسه دې طرحې په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.